مونتیسکو وایي په تاریخ کې د سولې ښکلی تړون د کارتاژ له خلکو سره د ژلن تړون دی. د تر 3 لکو کارتاژیان مات کړي وو او د سولې لپاره یې دا شرط ورسره کېښوده چې خپل اولادونه به نه قرباني کوي. دې خلکو د هغه څه په نوم چې دوی خپل خدای باله خپل اولادونه قرباني کول. څه فکر کوئ چې که ژلن ژوندی وی له موږ او تاسو سره به یې په دې جګړه نه وه کړې چې ولې نجونه د تعلیم بې برخې کوو؟ ځکه موږ هم د خدای د خوشحالولو یا د خپلې عقیدې په پلمه جونې له زده کړو بې برخې کوو او دا په معنوي ډول د جنکیو وژل دي. دا خبره زما نه ده، په پاک قرآن کې راغلې ده. پاک الله وایي بسم الله الرحمن الرحیم یحرج الحی من المیت و یحرج المیت من الحی. د دې آیت ډول ډول تعبیرونه سوي، خو یو تعبیر دا هم دی چې له پوه سړي ناپوه زیږي او له ناپوه پوه زیږي، یعنی ناپوه انسان له مړه سره پرتله سوی. نو په 21مه پیړۍ کې له زده کړو د انسان بې برخې کول په خپله یو ډول د هغه ارمانونو ته ګور کنل دي. باور وکئ زموږ پیر او د ابوجهل پیر سره ورته دي. هغه وخت کې به خلکو خپله لوڼه ژوندۍ ښخولې او موږ ورته د دین په پلمه د دوی ارمانونه ژوندي ښخوو، یعنې له زده کړو یې بې برخې کوو.